د اسلامي امارات لخوا یو ځل بیا پر پاکستان سخت او خطرناک اقتصادي ګزار چابهار د افغان سوداګرۍ او ټرانزیټ د ودې تر ټولو غوره لار له پاکستان سره په سوداګرۍ او ټرانزیټ کې له ستونزو سره هم مهاله په وجه کې را ایثار افغانستان هڅه کوي چې د ایران له چابهار بندر خپل تجارت زیات کړي. د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې دغه بندر نړیوالو اوبو ته د افغانستان د رسیدو یو لا نږدې لارو ګڼل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه هیئت غړي خانجان علي کوزي په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهم ګڼي او وایي په اوسنیو شرایطو کې چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ لپاره مهمه دی ځکه موږ ته د پاکستان په کراچۍ کې ستونزې پیدا شوي. موږ لیوال یو د چابهار بندر له لارې خپل تجارت وکړو. د پیسو په انتقال او نورو مسایلو کې ځینې ستونزې شته. ښاغلي لیکوزی وایي نن سبا د چابهار بندر له لارې د مالونو انتقالات په منظم ډول نه کیږي خو افغانستان ته زیات انتقالات د ایران له عباس بندر څخه کیږي. له چابهار بندر د ګټې اخیستنې د زیاتولو پر سر د مذاکراتو لپاره پرون د اسلامي امارات د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په مشرۍ د دوی د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت بهرنیو چارو وزارت او مالی وزارت د استازو یو هیئت ایران ته لاړه. افغانستان له کلونو په تجارت او ترانزیټ کې له اول ګاونډي پاکستان سره ستونزې لري چې اسلام آباد وخت ناوخته په یو او بله پلمه تورخم چمن یا هم د انګور اډې لارې تړي چې دا کار افغان سوداګرو ته زیات مالی زیانونه اړوي. افغان سوداګر نواب امیرزی پرون ازادي راډیو ته ویلي دي که د چابهار له بندره د استفادې لپاره پراته خنډونه لرې شي دا د افغان سوداګرو لپاره ډېر ګټور بندر دی. امیرزی زیاتوي چابهار زموږ لپاره بدیله لاره ده چې له ګوادر سره متصل پروت دی او ګوادر د چینیانو لخوا قرارداد شوی او کار ورباندې کوي. چابهار ورته نږدې افرود دی. دواړه بندرونه د بلوچستانو په خاوره کې دي. یو د پاکستان او بل د ایران بلوچستان دي. چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته یوه لویه ساحه ورکړل شوې ده. بل سوداګر انور افغان وایي د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ زیاتول حتی د چین په ګټه هم دي. چابهار بندر د افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیټ لپاره مهم دي. د چین لپاره مهمه لاره ده چې چین به وکړی شي خپل مالونه په لنډ وخت کې تر اروپا پورې ورسوي. په همدې حال کې ایراني چارواکو ویلي دي چې په پام کې لري له چابهار بندر څخه تر نیمروز پورې د اوسپنې پټلۍ وغځوي چې دا پروژه به هم د افغان سوداګرو لپاره د مالونو په لیږد رالېږد کې چټکتیا راولي. شاوخوا 4 میاشتې کېږي چې افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لرلو په شرط د اعتراض لپاره د چمن او انګور اډې لارې د اعتصابونو له کبله تړلې دي چې د کار هم له پاکستان سره پر سوداګرۍ او ترانزیټ اغیز کړی دی. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ په دې ډول سره خپل نظر کمنټ کې شریک کړئ.